د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د چنګاښ میاشتې اوومه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرچکي. هرات ولایت کې د عروج څیړنیزې او خپرندویې ادارې په نوښت ستره سیالي ترسره کېدل. د خصوصي ښوونځیو تر 1200 زیات زده کوونکو ګډون وکړ. د ملا برادر اخوند لخوا د کابل ولایت د ارغندې سب سټیشن د پاته چارو کار پرانیستل لږ تر لږه 400,000 کورنۍ برېښنا ته لاسرسی موندي. او په بامیان کې د سیلابونو له امله ځاني او مالي تلفات، اووه تنه وفات سوي او 10 تنه نور لا درکه. زه صادق فروتان یم. دا هم بشپړ خبرونه. نن د عروج څیړنیزې او خپرندوی ادارې په نوښت په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو په کچه د اسلامي نظام د پوهاوي تر نامه لاندې یوه ستره سیالي ترسره سوه. دغه ازموینه چې د هرات ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ د هرات ولایت په سلطان لیسه کې ترسره سوه، د هرات ولایت د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو او متعلمینو لخوا په پراخه کچه هرکلی وسو او له 1200 څخه زیاتو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند نن د ارغندې سب سټیشن د پاته چارو د پیل پرانیسته کړې. په یاده پروژه کې شاوخوا 8,600,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې چارې باید د 2 کلونو په موده کې بشپړې سي. د دغې پروژې د بشپړېدو سره سم به د کابل په ګډون به د غزني، پکتیا، خوست او ننګرهار ولایتونو شاوخوا 400,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمن سي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تیرو 2 ورځو کې 3,014 افغان کډوال په خپله خوښه جبري توګه له ایران او 1,155 نور په جبري توګه له پاکستان څخه هېواد ته راستنه سوي. د یاد وزارت په وینا له یو شمېر راستنه سوو کډوالو سره نغدې مرستې سوي، یو شمېر نورې د اړینو مرستو ترلاسه کولو په موخه مرستندویه سازمانونو ته ورپېژندلي دي. او په پای کې بامیان ولایت په لومړی یکولنګ ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د بامیان ولایت د مطبوعاتي دفتر ویان عبدالصبور سیغاني وایي د دغه ولایت په لومړي یکولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله 7 تنه وژل سوي او 10 نور نادارکه دي. د ښاغلي سیغاني په وینا د نادارکه سوو کسانو لټون روان دی. دغه سیلابونه د سې شنبې په ورځ د لومړي یکولنګ ولسوالۍ د دوزدان چشمې، هزار چشمې او پودینتو کلو کې راوتلی و. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج څیړنیزې او خپرندویې ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.